دویمه خبره دا چې په دې باندې هم ماشومان پوهه کوي چې ستاسو ماشومانو ته هر قسم انسان وي یا درنده وي هغه که د چاکلیټ ورکولو کوشش کوي یا د نور خوراک تر دې چې د سکرین پورې ورکولو کوشش کوي نو دې ماشومان تاسو په دې پوهه کوي چې دا څیزونه هرګز ترېنه مه اخلئ. او درېیمه ضروري خبره په دې باندې هم ماشومان پوهه کوي چې ستاسو هر څوک وي که هغه ماشومانو ته پلار یادوي یا مور ورته یادوي یا د خاندان هر یو انسان ورته یادوي او ماشوم ته د نږدې کېدو کوشش کوي نو د دې خبرې نه هم ماشومان خبر کړي چې دا یو انسان هم کېدی شي او انسان چې نه وي نو دا یو درنده ده. او څلورمه خبره چې به انتها ضروري ده که چېرې یو انسان یا درنده ماشوم ته ووایي چې زما سره په ګاډي کې کښېنه که هغه موټرسایکل وي یا هر یو څیز د سورلي وي نو خامخا تاسو خپل ماشوم په دې پوهه کوئ چې د دې انسان سره هرګز کښېنني او خپل کور ته د خپل خاندان سره په وخت باندې ځان را رسوي نو د داسې انسان یا د داسې درنده نه تاسو خپل ماشومان په خپله بچ کړئ.